د خلکو د جمعة الوداع خصوصي داسې سنوم ورکړی دی په احادیثو کې د دې څخه خاص د جمعې فضیلت شته. د جمعې پر دعاګانې قبلېږي، د جمعې پر خصوصي مونځ راغلی دی او بیا رمضان هم غوره دی. خو داسې دی جمعة الوداع خصوصي د نورو جمعو نه زیات څه خصوصیت دا نشته. د ځانه خلک خبرې کوي اکثر د جمعې هغه عام چې کوم فضایل دي هغه دې ته راجع کوي. بعضې خلک دي داسې نفل ښیي چې په نن ورځ باندې څوک 4 رکعاته نفل وکړي او پلانکي صورت پکې ووایي. دا ټول د ځانه خبرې. نفل سړی هر ورځ کولی شي. د دې ورځې باره کې د خدای رسول او په دین کې څه خصوصي نفل نه دي راغلی. او بعضې بدعتیان داسې کوي د ځانه خبرې یا شیخان بې علمه چې یاره بس نن 5 منځونه قضا وکړه یا 4 رکعاته نفل وکړه نو د اویا کالو منځونو قضا به دې راوګرځېږي، یا 5 منځونه نن اخرې جمعه کې وکړه نو قضا عمري ورته وایي. نه، د شریعت دا مسله ده چې تا نه 5 منځ تلي 5 منځ به کوې، او که 500 د نه تلي 500 به کوې، او که د 10 کالو منځ نه یې کړې 10 کالو منځونو قضا به راوړئ. 100 سحر منځ نه یې کړې 100 سحر به کوې. په 4 رکعاتو نفل نه خلاصېږي. نه دا قضا عمري چې سړی وایي 4 رکعاته نفل مې وکړ، یا پلانکي پیر صاحب وایي دی د ځانه ویلي دي. ځکه چې خبره ده د خدای او د رسول او د فقهاو د قضا د منځونو نه خلاف، نو قضا عمري نشته چې سړی بس 5 منځه وکړي یا یو 4 رکعاته نفل اخرې جمعه کې به وکړي او بس نور ټول کال ځای ناست. دا کار ښه نه دی. نه خو د شیعګانو د دې اجتماع شپې د رمضان هغې 100 رکعاته نفل کوي، بیا ټول کال لمونځ نه کوي. بس دغه 100 رکعاته نفل وکړه، دا د ځانه په شریعت کې اضافه ده او دا خبرې ښه نه دي. دا د شریعت نه خلاف دي چې تا نه مونځ قضا شي بس وکړو، که قضا شوي نه نو نشته رپکې. که سړي نه 4-5 منځونه تلي ترتیب سره به یې کوي. سهار ماسپښین مونځ و انسان و ناجوړو مونځ ته لاړه نه شو کولی، پاتې شو یا یې شوی دی نو بس سهار مونځ به مخکې وکړي، بیا به ماسپښین وکړي، بیا مازدیګر چې 5 منځونه نه مخکینی به مخکې وکړي او بیا به واپسې وکړي. البته که دی خوا خپل وخت او خپل مونځ نه قضا کېږي، لکه مازدیګر مونځ قضا کېږي او 3 دلته پاتې دي نو مخکې مازدیګر مونځ وکړه، وخت لږ دی که نه لږ لږي نو بیا به هغه وکړي. او که وخت ډېر وي نو مخکې هغه 3 منځونه وکړه. داسې نه چې د رمضان اخرې جمعې ته به یې رسوي چې هغې د جمعة الوداع په اخبارونو کې وایي. داسې فقها خو نه دي د ځانې په کالمونه ډک کړي، هغې نه هم یو بل فوټوسټیټونه رالېږي د ځانه. دا صحیح خبرې نه دي. هغه دا ده چې ته زر سره مونځ وکړې، څومره سړی د خوب هم راپاسي او مونځ ته شي فورا به مونځ کوي. هغه د رمضان اخرې جمعې او محمد خان جومات ته به نه سارې چلته به وپسېږم. دا تصور او د زړه نه وباسې. داسې رواجي خبرې دي. رمضان دی د سړي نه پکې کمې ممې کېږي عبادت کې. مونږ خو کمزوري او ډېر نه شان عبادت پورې شو. د خدای پاک ډېر لوی شان دی او د خدای پاک زموږ عبادت ته حاجت هم نشته. د خدای ډېر لوی ذات دی. داسې به سړی نه وایي چې بلکل زمونږ هغه روژې څه روژې دی او زمونږ مونځ دا لمونځ نه دی که نه. مطلب دا دی که چا کړی دی او د هغه او که چا نه دی کړی هغه برابر. داسې نه ده چې چا کړی دی که هر څنګه دا د هغه چا چې نه یې کړی دا د هغې نه ښه دی. نو سړی بس عمل ته سپک نه ګوري، خو داسې به وایي چې یا الله ستا د شان مطابق یې نه شم کولی. داسې به نه وایي زما هغه مونځ په څه مونځ دی، زما هغه روژې څه روژې او ته روژې ته سپک ګورې او ته مونځ ته سپک ګورې. دا خو د خدای او د رسول او د اسلام ارکان دي او د خدای احکام دي. ټیک ده مونږ یې هغه شان نه شو کولی، خو مونځ ته مونځ دی مونځ دی. ټیک ده زه کمزور یم، په ما کې کم مونځ ښکلی عبادت دی، روژه ښکلی عبادت دی. الله پاک زمونږ د ترقۍ او د اوچتوالي دپاره دا مونږ ته نصیب کړی دی. په مونځ او په روژې سره انسان د تکبر ځي او صابر او حلم پکې پیدا کېږي او لوی صفات. او چې سړی مالي عبادت کوي نو د مال مینه ترې وځي. نو چې د مال مینه ووته نو ته به بیا رشوت څه والې او ته به بیا ګنجپي څه وکړي او ته به خلکو سره فراډ بیا د پیسو فراډونه او کرپشن او دوکه دهي او دغه شان 420 د پیسو دپاره دا کار به ونه کړي. ځکه سړي چې دا مال د خدای ګڼي د هر څه او دی وایي چې د خدای حکم راغله زه به یې ورکړم. دې سرسایه سره روژه کې څه کموالی مموالی راغلي نو خدای پاک هغه مسلې پوره کړي.
لکه فرض کې چې سړی نه څه کموالی راغلي او سنت ورسره وکړي نو د سنتو سره هغه فرض نور هم ښکلی شي او د هغې هغه کموالی هغه په پوروالي بدل شي دې سنتو ته متممات وایي نو دا سرسایه په شان د متمم بل دا دی چې دا روژه خو هر ماښام اختري او یو وسیع اختر راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي للصائم فرحتان فرحة عند افطاره وفرحة عند لقائه مع الرحمن د روژهدار د پاره دوه خوشحالۍ دي چې کله روژه ماتې کوي نو اوبه داسې لګي لکه ته به وایې چې د حوض کوثر په شان اوبه دي چا به دا څومره خوږې وي څومره ښه لګي دا اوبه نور کله ور داسې خوند پکې نه وي دې کې یو مزه ده چې هغه شان هغه اثر یې محسوسوي یو خوشحالي ده پکې یو سکون دی پکې او یو لذت دی پکې نو دا د روژې برکت دی چې روژه نه وي بیا هغه اوبو کې هغه خوند نه وي او دا شربت سړی په دې سترګو ښه لګي دا د خدای فضل دی چې ښه ده باندې